تازه خبر د ډاکټر ناکامورا د ماموریت بشپړولو لپاره ډاکټر موراکامي را روان دی خو دا څوک دی او کله به راځي ویډیو را سره تر پایه وګورئ په هر سبب پوه شئ ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو السلام علیکم د جاپاني الاصل افغان ډاکټر ناکامورا د پاتې کارونو او ماموریت د بشپړولو لپاره د پی ایم اس ادارې ډاکټر موراکامي د نوي رئیس په توګه ټاکلی دی چې هغه به په ننګرهار کې د ډاکټر ناکامورا نیمګړی ماموریت بشپړ کړي په دې اړه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپله فیسبوک پاڼه خبر ورکړی دی او ویلي دي چې د ډاکټر ناکامورا پر ځای ډاکټر موراکامي د نوي رئیس په توګه ټاکل شوی ډاکټر ناکامورا چې د آبادۍ اتل ورته ویل کېده او په ننګرهار کې ډېرې شاړې ځمکې آبادي کړې وې کانالونه یې جوړ کړي وو ستر پارک یې جوړ کړی او غوښتل یې چې اوبه مهار کړي هغه د ننګرهار په جلال آباد کې څه وخت مخکې په یو برید کې وژل شو د ډاکټر ناکامورا پر مړینه افغان سخت خواشینی شو د هغه جسد ته ولسمشر غني په خپله اوږه ورکړه او د هغه له کورنۍ سره یې جاپان ته ولیږه په کابل کې د جاپان سفیر په یوه غونډه کې ویلي چې دوی به د ډاکټر ناکامورا کارونو ته دوام ورکړي او د هغه پیل کړي کارونه به نه یوازې په ننګرهار کې مخکې یوسي بلکې دغه کارونه به ټول افغانستان ته هم وغځوي دغه راز ولسمشر غني بیا په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی به هم د ډاکټر ناکامورا نیمګړي کارونه بشپړوي او د هغه له لوري پیل کړي ټولې پروژې به د هغه په نوم ونوموي د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل بیا په خپله فیسبوک پاڼه د ننګرهار لپاره د 2-0 په نوم دغه خبر خپور کړی دی او تر څنګ یې بل زیر دا ورکړی دی چې د ترکیې هیواد د معارف فاونډیشن به ډېر زر د نجونو لپاره د نوي افغان ترک د لیسې ودانۍ چارې پیل کړي نو ډېره مینه او مننه دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه ولیدله تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان